القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون قالوا نرتله ب7 أحرف. آدم علیہ السلام تا استعداد الله ورکو، تعلیم الله ورکو. وګورئ د یو سړي بچی وي، بچی او هغه بچو کې سړی پته لګي چې دا بچی هغه نه تپوس هم کوي، د هغه کارکردګۍ ته هم ګوري، د کوم کار ته چې مینه یې پلار یې هماغې ته انتخابوي او وروباسي. کم بچی کې چې د سبق د ویلو استعداد نه نو د استعداد د نشوالي په وجه باندې پلار یې بیا تعلیم ته نه وباسي، ویسم چې څومره پې محنت کیږي د ده کې استعداد نشته دی. ملایکو چون کې خوراک سکاک نه کاو نو په هغې کې د استعداد د دې شیزونو اچول دا هم بلا فایدې وو. آدم علیه السلام خوراک و سکاک کاو، هغې کې د دې استعداد اچول دا هم فایدهمند وو. دویمه خبره دا ده چې ګورې یو زمونږ ستاسو علم دی، یو د الله علم دی. د الله علم په سیزونو باندې د هغې د وجود نه وړاندې دی او د بندګانو په یو شي باندې علم پس چا نه راځي؟ د مشاهدې نه راځي. الله رب العزت ته د دې پته وه چې دې ملایکو کې د دې استعداد نشته، چې نشته د خپل علم مطابق فیصله وکړه. آدم علیه السلام کې استعداد موجود و، ځکه هغې ته ځینې نومونه ور زده کړه. بیا چې کله آدم علیه السلام هغوی ته وایي نو که هغې دا څیزونو خواص نه پېژني. وګوره دا یو تجربه د ټولو شته. کله چې یو مقرر په بله ژبه تقریر کوي او لاندې سامعین په هغه ژبه نه پوهېږي، خو چې دا تقریر کوونکی آزاد لګي دومره دا سامعین کولی شي چې وایي دا سړی قابل دی او چنخلي رانخلي که په ژبه نه پوهېږي. آدم علیه السلام چې کله دا نومونه اخیسته هېڅ ځنډ یې پکې نه کاوه. نو ملایک که د دې څیزونو په خواصو نه هم پوهېدل، د ښودل نه وروسته هم، خو په دې پوهېدل چې آدم علیه السلام علمیت زموږ نه څه زیات دی. او اصل مسله دا وه. درېیمه غټه خبره دا درونو چې کله د موسی علیه السلام او د آدم علیه السلام په منځ کې خبره راله، ځینې مسایل ته دې وجې نه چېړل، زه نه چېړم او هېڅ چا له نه دي په کار چې ویې چېړي، ځکه دا ځینې مسایل تعلق تقدیر سره لري. آدم علیه السلام او دارنګي د موسی علیه السلام ترمنځ مناظره راله. نو آدم علیه السلام د موسی علیه السلام نه پوښتنه وکړه چې زمکې ته راتلل زما د پیدایښت نه څومره کالونه وړاندې شوي؟ هغه ته څه ویله؟ 40 کاله. ویلې ښه 40 کاله وړاندې فیصله شوې ته ما ملامتوي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې دواړو منځ کې محاکمه وکړه. آدم علیه السلام په موسی علیه السلام باندې څه وباله؟ غالب او زورور وباله. پوهېږئ په دې وجه باندې دغه باریکات تفصیل لا نه لرم، دا حدیث ما ته مخکې هم یاد و، خبره دقه کې وه. اوس چې تاسو سوال وکړم مجبوري